د روزګان امنیتي مسؤلین دغه ولایت کې په بیلابیلو جرمونو ککړ د 13 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ ویان د افغانستان ملي تلویزیون ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د یادې قومندانۍ اړوند جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو یې د تیرو 2 اونیو پر مهال د روزګان مرکز او ولسوالیو کې د قتل، نامشروع اړیکو، فزیکي شخړو او کورني تاوتریخوالي په تور 18 تنه نیولي دي. د روزګان ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د جنایي جرمونو په د مبارزې منصوبینو په تیرو 2 اونیو کې 18 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. نیول شوو کسانانو کې 15 د قتل په تور، 9 کسان د مغلوبه جنجالونو په تور، 3 کسان د کورني تاوتریخوالي او 2 کسان د نامشروع اړیکو په تور نیول شوي دي. د امنیه قومندانۍ د ویان په خبره چې نیول شویو تورونو کسانو امنیتي مسؤلینو ته پر خپلو جرمونو اعتراف کړي او تر لومړني څېړنو وروسته به یې دوسیې اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. نیول شوو کسانانو امنیتي پولیسو ته پر خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی دی او تر څېړنو وروسته به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. روزګان کې د امنیتي ځواکونو چټکې هڅې او پر وخت غبرګون د دې لامل شوی ترڅو دغه ولایت کې د جنایي جرمونو او امنیتي پیښو کچه تر پخوا ډېره راټیټه سي.